بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ डी ویب ټي وي. زم کاشف عارف نظر باچو په سر خبرونو. د ډي جی آی ایس پی آر میجر جنرال بابر افتخار وینا ده چې د پاکستانی فوج خو نه سیاست سره تعلق شته او نه چا سره بهر رابطې. فوج دې په سیاست کې نه راخلي کیږي. جمعیت علماء اسلام د سینټ الیکشن په اړه صدارتي آرډیننس په سپریم کورټ کې چیلنج کړو. د ذریعو تر مخه د جمعیت علماء اسلام لخوا د صدارتي آرډیننس خلاف درخواست کامران مرتضی او جانگیر جدون ایډوکیټ دایر کړی دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوې ده. کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د کاروایۍ دوران یو ترهګر وژلی او 5 یې نیولي دي. د ترهګرو نه تیارې خودکش جیکټې او د بارودو ډکه ریکشه نیول شوې ده. د پی ایس ټي د پیپرو لیک کېدو په وجه د ان ټي ایس او پی ایس ټي پیپرو نتیجې ودرولې شوې دي. د ان ټي ایس پیپر لیک کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شیرام ترکی ویلي دي چې معامله د انکوایري لپاره وزیر اعلی انسپیکشن ټیم ته حواله کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس لامله یو کم 80 تنه نور په حق ورسېدل. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن تر مخه په 13 غنټو کې 2,150 ټیسټونه وکړای شول چې پکې په 1,030 تنو کې د وایرس تصدیق شوی دی. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ډاکټر ثناء الله عباسي د پروتوکول نه بغیر د سواد دوره کړې ده. دورې په مهال آی جی پی د مختلفو تاڼو او چوکیانو معاینه هم وکړه. بی آر ټي پیښور لپاره 13 نوي بسونه چین نه پاکستان ته را روان کړي شوي دي. د نوو بسونو را رسیدو سره د بی آر ټي بسونو شمیره 158 ته ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کونهار سیند باندې د 300 میگاواټه پن بجلی منصوبې فیصله کړې ده. کاغان کې په کونهار سیند د مخکې نه په سیپیک منصوبه کې په 880 میگاواټه پن بجلی پیدا کولو منصوبې باندې کار شروع دی. د نوخار ضلعي انتظامیې د قبضه مافیا خلاف یو لوی اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران 414 کناله سرکاري ځمکه واخیستلی شوه. د هندوستان په ریاست اتراکند کې د ګلیشیر چاودېدو له امله سیلاب تباهي خوره کړې ده. د ګلیشیر چاودېدو سره په نږدو کلو باندې سیلاب راغلی دی چې پکې 200 ته نږدې خلک ډوب شوي دي. په پینډای ټیسټ کې پاکستان تاریخي کامیابي ترلاسه کړه او جنوبي افریقا یې په اول ځل کلین سویپ کړه. پاکستان ټیم جنوبي افریقا ته په 95 رنزونو سره ماتې ورکړې ده. د موسمیاتو محکمې د راتلونکي 24 غنټو دوران په ملک کې د بارانونو امکان څرګند کړی دی. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د ملک په ځینې سیمو کې به موسم یخ او وچ وي، ولې بالای خیبر پښتونخوا خطه پوټوهار کشمیر او ګلګت بلتستان کې د نری باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. دا اوسر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. د ډي جی آی ایس پی آر میجر جنرال بابر افتخار وینا ده چې د پاکستانی فوج خو نه سیاست سره تعلق شته او نه بهر رابطې. فوج دې په سیاست کې نه راخکلی کیږي. د پاک فوج ترجمان وینا ده چې داسې قسمه خبرې دې بندې کړې شي، ولې چې بغیر د څه تحقیقه په پاک فوج پسې خبرې کول د چا سره هم خوند نه کوي. ډي جی آی ایس پی آر ویل چې هندوستان د پاکستان امن خرابول غواړي، خو هیڅ به ونه کړي، ولې چې د هند حرکتونه ټولې نړۍ ته ښکاره شوي دي. ډي جی آی ایس پی آر زیاته کړه چې علي ستپاره د قوم هیرو دی چې د بدقسمتۍ نه بېدرکه شوی دی او د پاکستانی فوج په سرچ اپریشن کې هیڅ کمی نشته. د پاک فوج ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې ټولو ته معلومه ده د کورونا وبا نه ټوله نړۍ متاثره ده، خو پاکستانی قوم د کورونا په کامیابۍ سره مقابله وکړه. دوی ویل چې د چین فوج لخوا پاکستانی فوج ته ورکوونکي ویکسین پاک فوج په فرنٹ لاین کارکوونکي هیلث ورکرز ته ورکړل. جمعیت علماء اسلام د سینټ الیکشن په اړه صدارتي آرډیننس په سپریم کورټ کې چیلنج کړو. د ذریعو تر مخه د جمعیت علماء اسلام لخوا د صدارتي آرډیننس خلاف درخواست کامران مرتضی او جانگیر جدون ایډوکیټ دایر کړی دی. په درخواست کې ویل شوي دي چې صدارتي آرډیننس په ذریعه د سپریم کورټ او پارلیمنت خودمختاري او اختیارات نظر انداز کړي شوي دي او دا آرډیننس د یو سیاسي جماعت په وینا باندې جاری کړی شوی دی. په درخواست کې زیاته کړی شوې ده چې حکومت آرډیننس جاری کولو سره د آئین بې عزتي کړې ده او د الیکشن کمیشن آئینی اختیارات استعمالولو کوشش یې هم کړی. درخواست کې دا هم ویل شوي چې سپریم کورټ دې د صدارتي آرډیننس جاری کولو سخت نوټس واخلي او دا آرډیننس د غیر آئینی وګرځولی شي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوې ده. سی ټي ډي یو ترهګر وژلی او 5 یې نیولي دي. د ترهګرو نه تیارې خودکش جیکټې او د بارود ډکه رکشه نیول شوې ده.
په کراچۍ کې د حساس ادارو لخوا په شاه لطیف ټاون کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع DIG CTD عمر شاهد په مشرۍ کې د پولیس ټیم په موقع ورسېدلو. د پولیسو اهلکارو لیدلو سره ترهګرو ډزې او د لاسي بمونو حملې شروع کړې. د ډزو دوران یو ترهګر ووژل شو او 5 یې ونیول. د کاروای وروسته د بم ډیسپوزل سکواډ خودکش جیکټ او نور بارودي مواد ناکاره کړل. DIG CTD خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې د ترهګرو نه 2 راکټې 2 بلاک بمونه 4 خودکش جیکټې 15 لاسي بمونه 4 کلاشنکوفي او د بارودو نه تیار CNG رکشن نیول شوې ده. د ویل چې 2 هفتې مخکې په ښار کې د ترهګرو د موجودګۍ په اړه هاي الرټ جاری کړی شوی و. د NTS پیپر لیک کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شیرام ترکی ویلي دي چې معامله د انکوایري لپاره وزیر اعلی انسپیکشن ټیم ته حواله کړې ده او د ککړو کسانو خلاف به سخت نوټس اخیستلی شي. د ویل چې په راتلونکي وخت کې به ټیسټ د ایټا یا د تعلیمي بورډ په ذریعه اخیستلی شي. زکات هم ورکوي، بیت المال هم ورکوي، ګورنمنټ سکالرشپ هم ورکوي، هایر ایجوکیشن کمیشن هم ورکوي. نو خو بالکل دی، خو هغه عام میرټ کې دی او اوپن نشي ورکول چې هر چاله ورکي چې کم پاغه کرایټیریا کې فټ کیږي او حقیقت کې قابلانی ټیلنټډ او هغه خپل ځان خولي شي چې او زور ډیزرو کوم سکالرشپ ځکه چې هر سټوډنټ غواړي چې زه کوم مالدار مې خوي چې سکالرشپ والا بس هم د عزت خبره. پرایمري او سیکنډري ایجوکیشن خو فری ده، دا ټوټلی فری ده. دا د عوام لپاره دا د آئین چې کوم آئین پاکستان د داغي 25A په تحت باندې دا ورکول د حکومت ذمہواری ده. د 12 د 12 جماعت نواله تر آنورډ ګریجویشن پورې او بیا پوسټ ګریجویشن پورې اغم چې کم دی هغه ډیر زیات په کم کاست باندې دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس لامل نور یو کم 80 تنه په حق رسیدل. د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر تر مخه په 13 غنټو کې 22,150 ټیسټونه وکړای شول چې پکې په 1,030 تنو کې د وایرس تصدیق شوی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وبا له وجې تر اوسه 12,026 تنه په حق رسیدلی او د کیسونو مجموعي شمیره 15,55,000 او 511 ته رسیدلې ده. خو ولې د فعال کیسونو شمیره 13,983 ده. همدغه شان په خیبر پښتونخوا کې د مریضانو شمیره 58,511 او د مړو شمیره 1,955 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ډاکټر ثناء الله باسي بغیر د پروتوکول نه د سواد دوره کړې ده او دورې په مهال یې د مختلفو تاڼو او چوکیانو ریکارډ چک کړی دی. د تفصیلاتو تر مخه ډاکټر ثناء الله باسي د معلم جبې تاڼې په شمول د مختلفو تاڼو دوره کړې ده او د تاڼو ریکارډ یې چک کړی دی. په دې موقع د متعلقه تاڼو محررانو IGP ته بریفینګ ورکړی دی. IGP ډاکټر ثناء الله باسي پولیس اهلکارو ته هدایت جاری کړی چې د ولس خدمت وکړي او هغوی سره ښه رویه استعمالوي. په دې موقع د 2 پولیس اهلکارو په درخواستونو احکامات جاری کړي شول. ثناء الله باسي ویل چې داسې قسمه دورې به جاري ساتلی شي چې ولس ته راپېښې ستونزې زر تر زره حل شي او د پولیس اهلکارو د ستونزو نه هم خبر شي. BRT پیښور لپاره 13 نوي بسونه چین نه پاکستان ته را روان کړي شوي دي. د نوو بسونو را رسیدو سره د BRT بسونو شمیره 158 ته ورسي. د ټرانس پیښور ترجمان تر مخه د پیښور BRT لپاره 18 میټره 13 بسونه به د ایکسپریس روټ په شمول په نورو روټس باندې هم چلولی شي. د ویل چې په دې 13 بسونو کې په یو وخت 3,950 مسافر سفر کولی شي. د ټرانس پیښور ترجمان وینا ده چې ولس ته یو ښه سفري سهولتونه ورکوو او دې لپاره نور هم کوششونه روان دي. ترجمان زیاته کړه چې د 19 بسونو راتلو سره به د BRT بسونو مجموعي شمیره 158 ته ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کونهار سیند باندې د 300 میگاواټه پن بجلی منصوبې فیصله کړې ده. کاغان کې په کونهار سیند د مخکې نه په CPEC منصوبه کې په 880 میگاواټه پن بجلی پیدا کولو منصوبې باندې کار شروع دی. د بالاکوټ پن بجلی منصوبې پرانسته به روان کال کولی شي. د بالاکوټ ولس د صوبایي حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. په بالاکوټ ډیم باندې به 950 میلیون روپۍ لګښت راځي. د بابوسر ټاپ نه بهیدونکې د کونهار سیند په 160 کیلومتره باندې مشتمل دی چې د وادي کاغان په حسن کې قدرتي اضافه ده. په دې سیند باندې د مخکې نه هم د CPEC منصوبې شاملې دي چې په راتلونکي 2 کالو کې به پوره شي. په پیښور کوارټ روډ کوټ له محسن خان کې د ګیس لیکیج چاودنې له وجې 6 تنه سوځېدلي. د ریسکیو چارواکو تر مخه چاودنه په یو کور کې شوې ده چې پکې د یو کور 6 تنه سوځېدلي. د ګیس لیکیج چاودنې وروسته د ریسکیو ټیمونه په موقع رسېدلي او ژوبل تنان یې هسپتال ته رسولي دي. د ریسکیو ترجمان ویلي چې په سوځېدلو تنانو کې یو زنانه، یو نارینه، 2 ماشومان او 2 ماشومان شامل دي. ترجمان زیاته کړه چې د سوځېدل شوو تنانو حالت د خطرې نه بهر دی او علاج یې روان دی.
د نوخار ضلعي انتظامیې د قبضه مافیا خلاف یو لوی اپریشن کړی دی او د اپریشن دوران یې د قبضه مافیا نه 414 کناله سرکاري ځمکه اخیستې ده. د تفصیلاتو تر مخه د ډیپټي کمشنر نوخار میر رضا په خصوصي هدایاتو باندې د اسسټنټ کمشنر جهانگیر عبدالصمد نظامانی په مشرۍ کې د مصری باندې په بایپاس روډ باندې جوړ کړی شوي دوکانونه وران کړی شول. د اسسټنټ کمشنر عبدالصمد نظامانی وینا ده چې د قبضه مافیا نه د اخیستلې شوې ځمکې مالیت کروڑونه روپۍ دی. د ویل چې د اپریشن دوران د ستونزو سره مخ وو خو بیا هم مونږ خپل اپریشن جاری ساتلی او غیر قانوني ټول ځایونه مو وران کړل. आज हमने तकरीबन 400 कनाल ज़मीन वागुजार करवाई है. ये खसरा नंबरात में पढ़ देता हूँ आपके लिए. ये 3366, 3416 और 3415 इन 3 खसरा जात पर मुश्तमिल ज़मीन थी जो कि 413 कनाल बनती है. यहाँ पर बिल्डअप एरिया 4 कंपाउंड्स पर मुश्तमिल था जो कि तकरीबन 15 से 20 कनाल था और उसके पीछे जो ज़मीन थी वो कब्ज़े पर थी. तो वो हमने आज वागुजार करवाई है. د چارسدي سبزی منډۍ سره تعلق لرونکو مزدورانو د ټیکس خلاف په فاروق اعظم چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو ویلي دي چې په 400 منډۍ کې قبضه ګروپو ته ټیکې ورکړې شوي دي او د غریبو مزدورانو نه د سرکاري نرخ نه سیوا ټیکس اخیستلی کیږي. دوی ویل چې موږ د پولیسو اعلی افسرانو ته درخواستونه ورکړي دي خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی. د مزدورانو وینا ده چې موږ د ورځې دومره ګټونه چې څومره رانه ټیکس اخیستلی کیږي. مظاهرچیانو صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیې نه دا غوښتنه وکړه چې د 400 منډۍ کې د قبضه مافیا خلاف کاروایی وکړی شي ولې چې دې ګروپونو د څه مودې راهیسې غریب ولس سره ظلم شروع کړی دی. د هندوستان په ریاست اتراګنډ کې د ګلیشیر چاودېدو له امله سیلاب تباهي خوره کړې ده. د ګلیشیر چاودېدو سره په نږدې کلو باندې سیلاب راغلی دی چې پکې 200 ته نږدې خلک ډوب شوي دي. د بهر ملکي خبري ادارو تر مخه تر اوسه په ډوب شوو تنانو کې تر 100 پورې مړي برآمد کړي شوي دي او د نورو د لټولو لپاره عملیات جاري دي. د هندي ریاست اتراګنډ سیکرټري وینا ده چې د ګلیشیر چاودېدو له امله په چمولی ضلع کې سیلاب راغلی چې له امله یې د سورنګ په شمول پولونه هم مات شوي دي. سیلابي اوبو لویه تباهي خوره کړې ده چې وروسته یې په ضلع کې هاي الرټ جاري کړی شوی دی او سیلابي ریلۍ لپاره د ډیم دروازې کلاولو هدایت جاري کړی شوي دي. په لکي مروت کې یوه داسې کارنامه مخې ته راغلې ده چې وروسته یې په ولس کې هم یره خوره شوې ده. د تفصیلاتو تر مخه په لکي مروت کې د پولیسو اهلکارو د کمرو نه په رڼا ورځ د سرکاري کلاشنکوفونو او نور سامان غلا شوې ده. د پولیس افسرانو وینا ده چې د غلا دوران د 3 پولیس اهلکارو د کمرو تعلیمات کړې شوي دي او د سرکاري کلاشنکوفونو په شمول تمانچې او نور سامان هم وړل شوی دی. د پیښې وروسته د نامعلومو ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. په اف آی آر کې لیکل شوي چې پولیس اهلکارو دا کمرې د عیاشۍ لپاره په کرایه باندې اخیستې وي. د پیښې وروسته پولیس کې ویره خوره شوې ده او ویلي دي چې پولیس خپل حفاظت نشي کولی نو د ولس حفاظت به څه وکړي. په پنډۍ ټیسټ کې پاکستان تاریخي کامیابي ترلاسه کړه او جنوبي افریقا یې په اول ځل کلین سویپ کړه. د پاکستان ټیم د حسن علي په ښه باولینګ سره په ټیسټ میچ کې جنوبي افریقې ته په 95 رنزونو ماتې ورکولو سره 18 کاله پس په سیریز کې ماتې ورکړه. په پنډۍ سټیډیم لوبېدونکي د 2 میچونو سیریز په دویم ټیسټ اولنی اننګز کې پاکستان جنوبي افریقې ته 202 رنزونه جوړ کړي وو چې په جواب کې ورته ملمه ټیم 201 رنز جوړولو سره آوټ شو. په پنډۍ سټیډیم لوبېدونکي د 2 میچونو سیریز په دویم ټیسټ اولنی اننګز کې پاکستان جنوبي افریقې ته 202 رنزونه جوړ کړي وو چې په جواب کې ورته ملمه ټیم 201 رنز جوړولو سره آوټ شوی وو. قامي ټیم په دویم اننګز کې په 2 رنزونو باندې آوټ شو او جنوبي افریقې ته یې د ګټې لپاره 300 رنزونو هدف کېښودو. په دې موقع ملمه ټیم 204 رنزونو جوړولو سره ماتې وخوړه. د موسمیاتو محکمې د راتلونکي 24 غنټو دوران په ملک کې د بارانونو امکان څرګند کړی دی. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د ملک په ځینې سیمو کې به موسم یخ او وچ وي ولې بالای خیبر پښتونخوا خطه پوټوهار کشمیر او ګلګت بلتستان کې د نری باران او په غرونو د نری واورې ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن ریکارډ کړی شوی کم نه کم درجه حرارت په لیح کې -10 استور او ګوبس -9 سکردو کې 6 کالام کې 10 اسلام آباد کې 30 او پیښور کې 22 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د 13 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ و خو په غریزه سیمو او شمالي بلوچستان کې یخني سیوا وه. همدا و تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.